د طالبانو سرپرسته کابینه به ډیر ژر د لوړي مراسم ترسره کړي. د طالبان اسلامي امارت به نږدې راتلونکي کې د خپلې سرپرستې کابینې د بشپړېدو او د دوی د لوړي مراسمو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو اسلامي امارت د چارو ادارې سرپرست مولوي احمد جان احمدي نن د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د معرفي پر مهال دا خبرې کړي دي. د ده په وینا د لوړي مراسمو د ترسره کېدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکل شوی. نوموړي په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان یو ځل مخکې د خپلې سرپرستې کابینې د لوړي مراسمو ته تیاري نیولې وه، خو دغه مراسم یې لغوه شوي وه. ویل کېږي چې د هغو مراسمو د لغوه کېدو لوی دلیل د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو ته د بهرنیو هیوادونو نه چمتووالی و. د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو شرط ایښی چې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو، بشري او نورو اساسي حقوقو ته د طالبانو درناوی او د نړیوالو سره د ښه تعامل په صورت کې به طالبانو د اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.